شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې بخونکی او مهربان دی. د روایاتو تر مخه د حمزه بابا یو شعر هم د نننۍ ورځې حوالې سره 21 فروری ده د عالمي نړیواله ژبو ورځ ده. د نړیوالو ژبو ورځ ده 21 فروری. فیصل فاران صاحب را سره په دې خپرونه کې شریک دی. نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی. نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هیرول بې کمالي ده. یو ډېر ښه مقرر، یو ډېر ښه لیکونکی، یو ډېر ښه ادیب په پښتو ادب په پښتنو باندې مین فیصل فاران صاحب د خیبر اواز په ټي وي تاسو ګورئ. د خیبر ستوري خپرونه کې هغوی ته هرکلی وایم. ډېره مننه خاکي صاحب، ډېره مهرباني. او هم دغه شعر په حواله چې نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هیرول بې کمالي ده. 21 فروری ده. موږ په امن چوک کې خپل د خیالاتو اظهار وکړو. هلته موږ راغونډ شو. فاران صاحب له مې دعوت ورکړو. هغوی ډېره مننه کوم چې رالل او زموږ د خپرونې ښکلا یو په دوه کړه. فاران صاحب څه به ویل غواړئ د نننۍ ورځې حوالې سره؟ ډېره مننه. اصل کې بنیادي مسله دا ده چې ژبه چې کومه ده، هره ژبه د نړۍ هره ژبه داسې ده لکه یو فطري څیز چې لکه هر ماشوم چې پیدا شي نو هغه د هغه چې کومه مورنۍ ژبه یې کې خبرې کوي. لکه دا داسې څنګه د مرغۍ بچی چې لوی شي نو هغه له څوک د الوت چل نه ښیي، هغه خپله الوزي. اوبه چې کمې د اوبو نه چردار چې دا به د بر نه لاندې راځي. دغسې د ژبو مثال دی. ژبې هم داسې چې د کم قامونو ژبې نو هغه ژبه د هغې مورنۍ ژبه مي او کامي ژبه مي. دلته کې خو موږ له یو تناظر کې دا پیش کېږي چې کامي ژبه بیله ده او مورنۍ بیله ده. بیا داسې اصطلاحات د تحقیر یا د هغې ژبې د وقت کمولو دپاره چې دا علاقایي ژبې دي. حالانکې دنیا کې یو ژبه داسې نشته چې هغه علاقایي ني، خامخا به یو ژبه علاقه هم لري. خو هغه داسې تناظر کې دا اصطلاحات او دا ترکیبونه پیش شي چې مونږ هغه اورو نو مونږ دننه نفسیاتي طور باندې مونږ یو کمتریز ښکار شو دغه چې دا به واقعي ده. خو مطلب دا دی چې څه به بین الاقوامي ژبې وي او څه به علاقایي وي. حالانکې هره ژبه خپله علاقه لري. یو سیزم یو ژبه هم چې کوم دی د علاقې نه بغیر ني. بیا دې کې داسې ده چې دا خو شو لکه دغه په بنیاد باندې، لکه د فطرت په بنیاد باندې، چېر په بنیاد باندې. بیا یو بل څیز دی چې هغه د مذهب په بنیاد کې مونږ وګورو. مذهب په بنیاد باندې هره ژبه چې کومه ده، هره ژبه، صرف د پښتو خبره نه کوو، د دنیا ټولې ژبې چې دي نو قرآن دې ته نښې وایي. دا وایي د الله آیاتونه دي، رنګونه او ژبې د دې دې ته په قرآن کې الله آیاتونه وایي، نښې ورته وایي. نو بل دا شو. بل دې ته تاسو دا وګورئ چې کوم پیغمبر راغلی دی نو هغه چې کومه لومبۍ خبره کړې ده نو خپله ژبه کې کړې ده او دا یې ویلي چې زما کومه نو کامیت شو ژبه. دا د مذهب په حوالې سره ایون زمونږ نبی علیه السلام دغه د بعثت چې کوم دی 2 درجې دي. یو درجه یې دا ده چې هغه عربیانو لپاره عربۍ کې لګیا دی، بله درجه یې دا ده چې ټولې دنیا دپاره د هغه میسیج دی. نو خپل کام له خپله ژبه په خپله مورنۍ ژبه کې کړی. دا نه دي کړي چې هغه وخت بهترینه ژبه فارسي وه، د تمدن او د تهذیب ژبه وه، خو هغه داسې نه دي کړي چې خپله خبره یې په دغه کې کړي، په فارسۍ کې کړي. خپله ژبه په هغه دغه کې کړې ده، په عربۍ کې کړې ده او هغه ښه طریقې سره خپل میسیج رسولی دی. د دې ټولو څیزونو چې موږ وګورو نو په نیچر په حوالې سره ژبه چې کوم دی دا ټیک ته جواز لري. او بله خبره دا ده چې یو قوم کې یو کس پیدا کېږي خو الله یې پیدا کوي که نه، خو باید په خپله خوښه خو نه پیدا کېږي که نه. پیدایش خو د چا په خوښه نه دی. ژبې د ژبې انتخاب خو د چا په خوښه نه دی چې په کوم قوم کې ته پیدا کېږي نو ته چا پیدا کړې. زموږ دا ایمان دی چې دا ټول کارونه الله کوي. الله چې تا په یو قوم کې پیدا کړي او ژبه دله درکړي نو بیا خو که ته د هغې نه سرغړاوی کوې نو د دې مطلب دا شو چې ته د قدرت یو دغه نه منې. درېیمه خبره دا ده چې په دنیا کې بین الاقوام چې کوم قانون دی د اقوام متحده د UN د ملل متحده لرویه هغه هم ټولې ژبې مني په دغه کې چې کله. او دا ډېره عجیبه خبره ده چې په دنیا کې د مورنو یعنی د کامي ژبو حق چې کوم دی د دې شاتم پس منظر کې چې کوم دی نو زمونږ تاریخ پروت دی.
زمونږ د ملک د پاکستان تاریخ پروت دی چې کله هلته کې یو جدوجهد شروع شو د قامي ژبې په حوالې سره چې بنګالي دي قامي ژبه شي چې دلته یو فیصله وشوه هغې وجه دا هغه څه الهامي یا داسې څه ریاستي دغه نو خو چې کله زمونږ ملک جوړ شو ویشو شو نو داسې وو چې کومه زمونږ پړه لیکه طبقه وه هغه د سی پی یو پي نه راغلې وه نو د هغې ژبه اردو وه نو هغه دا باور وکړو چې چونکې مونږ یو ملک داسې حاصل کو او دې کې چې کوم دی بنیادي کردار خو د سی پی یو پي دا خو دا چې تحریک هلته چلېدلی و نو هغوی دا وګڼل چې ګویا زمونږ دا ژبه چې کوم دی اوس قامي ژبه پکار ده زمونږ چې کوم بابای ملک دی بابای قوم دی قائد اعظم محمد علي جناح صاحب نو هغه له هغوی دا باور ورکړو چونکې هغه خپله ژبه خو ګجراتي وه نو دا هغه خو خپل ګروپ نو طبقه نه وه نو هغوی له دا ورکړو چونکې دا تحریک هم داسې چلېدلی دی کې دا یو دا پړه لیکه خلک دي نو دا ژبه اردو پکار ده د هغې خلاف مزاحمت وکړو بنګالیانو هغه وخت هغه او دا بیا مخکې تاریخ تاسو له معلوم ده چې د هغې نه څه جوړ شو او د هغې نه پس بیا په 1915 کې چې کوم دی دغه شو د خواجه نظیم الدین زموږ وزیر اعظم هم د بنګالو ګولۍ وچلېدی کې خلک مړه شو چې خلک مړه شو نو د هغې نه پس دی دا ومنله چې د پاکستان به دوه قومي ژبې یو به بنګالي یو به اردوي خو چې کله بیا د یو اویایم دا غمیزه راغه نو بیا چې کوم دی هغه اردو بیا پرېښوده او هغه بنګالي خو لړه نو موږ د هغې نه پس دا جدوجهد کوو موږ دا مطالبه کوو غوښتنه کوو چې دا زموږ په هر حوالې سره موږ سره څوک کینی دا زموږ حق دی په هر دلیل په هر جواز او په کار دا چې څنګه بنګالي د قامي ژبه هغه منلې وه اردو سره نو دې سره د بلوچي سرایکي پښتو سیندي پنجابي دا ژبې دې دی پښتو دا ټولې دي قامي ژبې ومني دې سره به څه کېږي دې سره به دا دی چې یو خدا یو قسم له د احساس محرومۍ هغه د هغه نه خلک راوځي او دې سره به ملک مضبوطېږي په هندوستان کې تاسو دا وګورئ چې هندوستان جوړ شو 12 ژبې چې کوم دی قامي ژبې وګرځېدې اردو پکې نه وه دا هغه وخت وزیر اعظم چې کوم نهرو هغه کې په خپل جواز اردو شامل کړ چې اردو به هم پکې ټیک شو نو هغې سره خو هندوستان له فایده میلاو شوې دی کمزورې شوې خو نه دی نو دا چې کوم خلک دا خبرې کوي چې دې سره دا بالکل غلطي خبرې دي په دنیا کې په ټولو ملکونو کې چې کوم دی د یو نه زیاتې ژبې چلیږي قامي ژبې دي زموږ هم دا غوښتنه ده دا مطالبه ده یو آئیني جمهوري قانوني په اخلاقي هر حوالې سره چې زموږ قامي ژبې چې کوم دي د علم دا حق ورکړی شي ډېره مننه د یو سوال په جواب باندې هغوی د تاریخ او د بنیاد نه تر دې دمه پورې چې کوم غوښتنه او هغه هم وکړه چې کوم پوه خلک دي هغوی به یقینا په دې پوه شوي فاران صاحب نه دا پوښتنه لرو د څو کتابو خالي کېږي یاره زما خو کتابونه اوس هم رارواني تقریبا زما خو او وہ اته کتابونه چاپ دي او د غزل مجموعه لا کلام چاپ ته چې 2010 کې صوبه اباسین ایوارډ واغشتو د صوبایي سطح باندې بیا زما چې کوم دی په د نظمونو کتاب چاپ ته وشپه د خوب په خار کې او د تحقیق کتاب می چاپ ته پښتو شاعري کې اساطیری تلمیحات د تنقید کتاب می چاپ دی تنقیدی فیصله تاسو کتلې دی هغه او د دې نه علاوه چې کوم دی تلخیص می یو چاپ ته باچا خان چې کوم کتاب دی زما ژوند جدوجهد د هغې اردو تلخیص چې کوم یونس کیاسي د نن 15 کاله مخکې کړو انیمه کې پاتې شوی او چپټر دوه هغه کړو دا بیا ما کمپلیټ کړو هغه هم چاپ دی د غونچې رسالې یو خاص نمبر هغه ما بیا ایډیټ کړی دی د رهبر رسالې یو نمبر او ماسټر کریم هغه ما دا کړی دی او د دې نه علاوه چې کوم دی دغه دی دا څه کتابونه مې اوس چې کوم دی راروان دي او د هغه هم دویم ایډیشن به اوس چاپ شي د یوه شپه د خوب په ښار کې بس ډېره مننه کوم د فاران صاحب په تلو کې به راته غزل ډالۍ کوئ بیا به د هغې نه پس اجازه تخلو تاسو سره په یو پروګرام کې اړه زمونږ چې کوم دی نو هغه نه صبرېږي بل پروګرام له به هم تکلیف درکوو تاسو به راځئ ډېره مهرباني زه ګورم غزل راته ډالۍ کوي ملګري سترګې په غزل و چې هغه به راوځي ما سره یو غزل تاسو نه خیر د خو په کلار راوکې دا به دا تاسو وی چې کوم هغه ځای ورولو بس کړئ ځانونو نه راوځئ اوس یا ایها الناس بس کوي ځانونو نه راوځئ اوس یا ایها الناس دې زندانونو نه راوځئ اوس یا ایها الناس بس کوي ځانونو نه راوځئ اوس یا ایها الناس دې زندانونو نه راوځئ اوس یا ایها الناس تاسو کې نشته څوک ملګري د اصحاب کهف تاسو کې نشته څوک ملګري د اصحاب کهف د دې غارونو نه راوځئ اوس
یا ایها الناس تاسو کې نشته څوک ملګری د اصحاب کهف د دې غارونو نه راوځي اوس یا ایها الناس او دا نړۍ نه د هیڅ لیواله د اوتار او مهدي دا نړۍ نه د هیڅ لیواله د اوتار او مهدي د داستانونو نه راوځي اوس یا ایها الناس دا نړۍ نه د هیڅ لیواله د اوتار او مهدي د داستانونو نه راوځي اوس یا ایها الناس او احترامات مو فکرونو سره لوبې وکړي احترامات مو فکرونو سره لوبې وکړي عقیدتونو نه راوځي اوس یا ایها الناس احترامات مو فکرونو سره لوبې وکړي عقیدتونو نه راوځي اوس یا ایها الناس او د احتجاج ناره مستاسو تر درشلو راوړه د احتجاج ناره مستاسو تر درشلو راوړه نور خو کورونو نه راوځي اوس یا ایها الناس او بس کوي ځانونو نه راوځي اوس یا ایها الناس د دې غارون نه راوځي اوس یا ایها الناس. ډیره مننه کوم، ډیره شکریا د فیصل فاران صاحب چې موږ ته د مصروفه ژوند نه څو غړی راکړی او د خیبر اواز ټي وي ښکلا وګرځېده، د خیبر ستوري پروګرام ښکلا یو په دوه کړه. زه یو ځل بیا خپلو ملګرو ته خواست کوم چې د دې ژبې صرف کا شاعر نه د دې ژبې له صرف پیدا شوی چې هغه به دا ژبه په مخ کې بوځي. زما ټولو عوامو ته ټولو پښتنو وروڼو ته دا خواست دی چې دې ژبې دپاره د کار وکړي تر یو بل ښه میلمه او بل ښې ویډیو پورې قیصر خاکي له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.